پاکستان ضد طالبانو ته د پاکستان حکومت وروستۍ پریکړه څه وه؟ دې ته ورته مهم خبرونه راسره په دې لنډ راپور کې واورئ. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلي ترهګرو سره هیڅ راز مذاکرات نه کوو او د افغانستان پر مداخلې له حکومت سره غږیږو. تر هغه وروسته چې پاکستاني طالبانو پر واکمنو مسلم لیگ او پیپلز ګوندونو د بریدونو ګواښ کړی و. خو د کورنیو چارو وزیر وایي له ترهګرو سره هیڅ ډول مذاکراتو ته چمتو نه یو. د ملي امنیت په کېدونکې غونډه کې سیاسي او پوځي مشرانو پریکړه کړې چې له پاکستان ضد طالبانو سره باید هیڅ راز خبرې ونه شي او پر وړاندې د ترهګرۍ ضد وسایلو کار واخیستل شي. پاکستان د ترهګرو پر وړاندې د ګټورې مبارزې لپاره مرکزي رول او واک د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې CTD ته وسپاره. دا یادولو وړ دی چې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر په ګډون بېلابېلو پاکستاني چارواکو د هیواد نه امني پړه پر افغانستان اچولې وه. خو د طالبانو حکومت چارواکو په ځواب کې توند غبرګونونه ښکاره کړل. د طالبانو دفاع وزیر وویل چې دا ډول بې بنسټه خبرې به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې زیانمنې کړي. دا او تاسو ته لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښې چارې.